سلامونه. هیله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، څه وخت مخکې ما یو وړوکی کمپاین شروع کړی و تر څو هغه ملګرو دپاره کار پیدا کړو کوم چې بېکاره وي. په دغه کمپاین کې ما یو څو ویډیوګانې جوړې کړې وې، پوسټونه مې کړي وو تر څو هغه ملګرو نه وغواړم چې دوی په دغه ویډیو کې پوسټ وکړي یا ما سره اړیکه ونیسي یا خپل نمبر پرېږدي کوم چې کار دپاره کسانو ته ضرورت لري یا د دوی په کاري ساحه کې د کسانو ضرورت دي، تر څو هغه ملګرو دپاره کار پیدا کړو کوم چې بېکاره وي، کوم چې کار نه لري، دلته اسناد لري. نو راځئ ملګرو دغه کمپاین بیا د سر نه یو ځلې شروع کړو. هغه ملګري چې کوم دغسې دوی سره د کار دپاره د کسانو ضرورت دي یا دوی په کاري ساحه کې د کار دپاره د کسانو ضرورت دي، دوی کولی شي خپل موبایل نمبر یا دغلته په دغه ویډیو باندې کمنټ کولی شي تر څو زه ورسره اړیکه ونیسم. او دلته هغه کسان هم کمنټ کولی شي کوم چې بېکاره وي، کوم چې کار دپاره دوی ضرورت لري او دوی غوښتنه لري، تر څو زه وکولی شم بیا د دوی دواړو منځ کې سره اړیکه جوړه کړم او له دغه طریق نه موږ او تاسو وکولی شي چې یو وطندار چې بېکاره دی هغه په کار باندې شي. نو که تاسو ما سره په دغه کمپاین کې کومک وکړئ دا به ډېره غټه خبره وي، ستره خبره به وي، تر څو وکولی شو وطنداران ټول په کار باندې شي او دغه بېکاري راکمه شي. ځکه چې دلته هره ورځ زه وینم، دلته اکثر په دې ویډیوګانو باندې کمنټونه ګورم، اکثره ملګري بېکاره دي یا دوی پوهېږي نه چې کار څنګه پیدا کړي، یا بعضې ملګري پوهېږي خو دوی ژبه ډېره کمزوري، یا بعضې ملګري دوی سی وي نه یې جوړه کړي. نو دلته کارونه ډېر زیات دي. که کوم ملګري نه په سی وي جوړولو باندې پوهېږي یا ژبه دومره نه زده او دوی اسناد لري، بیا هم دوی حق لري چې دوی کار وکړي. نو دوی دپاره کار پیدا کېدلی شي او دوی کار کولی شي. یو ځل چې تاسو کاري ساحې ته ور داخل شئ، زه مطمئن یم بیا تاسو هغه د کار اړوند چې کومه ژبه ده، کوم لغات دي، کوم خبرې دي، هغه تاسو زر تر زره زده کولی شئ. نو کوشش به کوو چې خپل وطنداران په کار باندې کړو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته لاس ورکړو. دغه ویډیو خاص ډول ما دې دپاره جوړه کړه چې دغه دوه کیټګري چې کوم ملګري دي دواړه دغلته کمنټ وکړي. هغه ملګري چې کوم کار دپاره کسانو ضرورت لري یا د دوی په کاري ساحه کې د کسانو ضرورت دي، نو دوی دې وکړي چې دوی دلته خپل اړیکې شمیره پرېښودلی شي، دلته کمنټ کولی شي. او هغه ملګري هم چې کوم دوی کار ته ضرورت لري، فلحال بېکاره وي، نو دوی هم کولی شي چې دلته کمنټ پرېږدي تر څو زه وکولی شم دوی دواړو اړیکه جوړه کړم او دغه بېکاره ملګري په کار باندې شي. نو ستاسو د مرستې ضرورت دی، تاسو کوشش وکړئ دغه کې ما سره مرسته وکړئ. ضروري نه چې یو کس کوم چې دا ویډیو ګوري هغه دغسې یو مشکل سره مخ وي یا هغه سره داسې یو چانس وي چې یو کس په کار باندې کړي. تاسو که خپل تاسو سره څوک په وطاق کې کوم ملګری اوسېږي، په کور کې کوم ملګری اوسېږي او هغه داسې حالت سره مخ وي یا هغه ته دغسې د کسانو ضرورت وي یا کوم بل ملګري، تاسو هغه نه ملګری هم دلته منشن کولی شئ، تاسو د هغه اړیکې شمېره دلته کمنټ کولی شئ تر څو موږ وکولی شو هغه سره اړیکه ونیسو. مننه ملګرو، ښه وخت درته غواړم په مخه.